که تاسو اجازه دي زه به یو غزل تاسو سره شریک کړم. غزل مطلب د چپو په بلتانه کې خورانی ده، د چپو په بلتانه کې خورانی ده، د چپو له اتحاد رواني ده. نن چې وار دی د مغرب دغه به تیر شي، دغه به تیر شي، تماشه یې وراتلونکې طوفاني ده. دا به شي، دا به زمانه ویلي. بړبوکی به صحرا په لورې درومي، بړبوکی به صحرا په لورې درومي، آبادیو کې به څه کچوراني ده. چې راتلونکی انقلاب یې محسوس کړی، چې راتلونکی انقلاب یې محسوس کړی، د یورپ په فلسفو کې لړزاني ده. لږ ساعت له چې پښتون شولو غافله، لږ ساعت له چې پښتون شولو غافله، هومره ډېره یې د وینو ارزاني ده. لږ ساعت له چې پښتون شولو غافله، هومره ډېره یې د وینو ارزاني ده. او مکتارز ده دغه ته ممتحنه که عالم دی، دغه ته ممتحنه که عالم دی، جز په کل کې، کل په جز کې حیراني ده. ډېره مننه ټول. ډېره مننه. ډېره بخښنه غواړم. زه څنګه راوغوښتم، زه خو بیخي په تابع کې نه وم، نه په دغه سوچ ناست وم زه به څه یم. او خسرو په باره کې کوم روایتي خبرې دي چې هغه سینه په سینه راغلي دي. نو هغه مشهورې دي او ټولو خلکو ته معلومې دي. خو دا له بده مرغه چې لیک په شکل کې موږ سره داسې مواد نشته چې موږ هغه یو کتاب حواله راوخلو، سوا د خسرو چې کوم خپل کتاب دی چې هغه کې څه نه څه مواد موږ ته لاس ته راځي. او دا د میر احمد اختر صاحب مرحوم چې د ډېر داد او د ټولو ضلع خیبر لا په میر احمد اختر صاحب او د ډاکټر کابل خان صاحب په دغه کار باندې داد او ویاړ موږ له پکار ده او کړو په دغه باندې چې هغوی د خسرو صاحب دا ورکه او خواره شاعري هره غونډه کړه او یو کتاب شکل ولا ورکړ. او نن موږ سره څه نه څه مواد د هغه په شکل کې موجود دي. کني نور چې کوم دی داسې لیکونه هغه نشته چې موږ ته د هغه نه حواله راوخلو او موږ په خسرو باندې یو ټوس دلیل پیش کړو چې دا خبرې داسې دي. او دا موږ د مشرانو غفلت ده. دا ظلم یو خسرو سره نه دی، دا د موږ ټولو میر احمد اختر باندې اوس موږ سره لیکل نشته. دا څوک و، چرته و، څنګه و، د کوم زیار کار کړی دی. حالانکه هغوی محدود کار کړی، هغه ولسي رنګ شاعرانو، هغوی دومره غټ شهرت نه لرل، خو زموږ شاعران خو دي، زموږ اسلاف اکابر خو دي که نه. که هر څنګه یې موږ به دا ستایو، موږ به دا راغونډوو او دا به موږ محفوظ کوو. نو د ما په خیال په میر احمد اختر باندې د هغه د وفات نه پس یو مشاعره شوې. په ناظر استاد باندې په 2000 کې وفات شوی دی. او دا څومره چې ناست دي نو په دغه کې زیاتره کسان مشران چې هغه د ناظر استاد شاګردان دي. خو ناظر باندې په دغه 20 کال کې یوه مشاعره شوې وه چې هغه ځوانانو کړې وه، مشرانو نه وه کړې. دا غفلت ده. نو دا شی نه هر چېرته دغه پښتنو کې دا کمزوري یو دا نه چې دلته او څه د حالاتو مجبوري هم دي، ډېر خلک ورته تیار هم دي، وس نه لري. خو دغه خبره زه ځوان کل ته دا خواست کوم چې موږ مشران نالوستي زیاتره هغه لیک نشي کړی، هغه مطالعه نشي کړی.
دا ګرم نه دي دغونه ګیله نه ده پکار دوی چې کوم کار کړی دا تسلسل چې کوم برقرار ساتلی چې موږ ته ادب را رسولی دی دا د دوی ډېر لوی کار دی اوس ځوان کله دا پکار دي چې هغه دا تسلسل مخکې قلم له راوړي او د خپل اکابرو باندې لیکلو کا دا راټول کا دا محفوظ وساتي رسالو کې راشي په اخبارونو کې راشي مونږ ځوان کول ته دا پته هم نشته چې د پښتو څو اخبارونه وځي وحدت اخبار وځي څوک یې ګوري پته چاته نشته هیواد اخبار وځي پښتو خپلواک اخبار وځي نور یو دو نور دي شامله رساله وځي پښتون رساله وځي نو دغه دپاره به دا لیکنې به څوک څومره کسان دي شمار خلک دي او کوزني یا برني دي د خیبر نه مونږ څومره کسان دي چې هغه مسلسل په دغه شیانو کې لیکن را لګي او راځي پکې نو دغه او بنیادی وجه چې مونږ سره په خسرو باندې هم داسې خبرې نشته سوا هغه روایاتونه چې کوم د مشرانو نه سینه په سینه راغلي دي او ولسي رنګ کې دي